بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو څو خوبونو تعبیر کوم. اخره پورې مو سره پاتې شئ. جالب خوبونه دي. وایي خوب ګورم، وایي څه په اسمان کې څراغونه لګېږي، وایي په دې کې رڼا وي او نور ځایونه تیاره وي، فقط همدا ځای رڼا وي. او بیا وایي دا اوبه ترې روان شي، دی نه وایي اوبه را روان شي ځمکې طرف ته، زموږ کور ته راشي. وایي موږ مونځ کې ولاړو، زه مې خور او مور مې او مخ په قبله ولاړو لمونځ کوو. وایي بیا راسي دا مار غوندې شي په موږ باندې تاو شي. نو دا ډېر ښه خوب ده. الله تعالی یې تاسو ته ښه کړي. دا تعبیر یې دا ده چې دا څراغونه چې دي دا دغه ستاسو عبادتونه دي. په رمضان کې تاسو د عبادتونه کوئ او دا تیاره څه ګورئ په اسمان کې نور ځایونه تیاره دي، دا د نور ستاسو د کور نور غړي دي چې هغوی په غفلت کې دي، ټول عبادت نه کوي. لکه تاسو ډېر وختي جګېږئ د کور د کار په وجه باندې او بیا عبادت هم کوئ. نو دغه ستاسو لپاره دا رڼا ده. د دې عملونه د ایمان لپاره رڼا ده، ستاسو د آخرت لپاره رڼا ده. او دا اوبه چې دي دا ته وایي صفا اوبه دي، دا رحمت ده، د الله تعالی رحمت ده، ښه ژوند ده الله تعالی تاسو ته نصیب کړی ده. او بیا په آخر کې ته وایي چې دا اوبه چې دي دا د مارانو په شانته شي او زموږ نه راتاو شي، هر یو نه خیرونه دي چې دغه عبادت نه تاسو ته رسېږي. په ظاهره کې دا تاسو ته شر ښکاري، لکه مار په ظاهره کې شر ښکاري. موسی علیه السلام ته مار چې کله الله تعالی امسا ورته مار کړ نو هغه وارخطا شو. نو بیا الله تعالی ورته ویلي چې مه ډارېږه، دا مار تا ته شی نه وایي، هغه ستا لپاره کومک شو. نو دغسې دا ستاسو ده بیدارخوي څه کوئ، د شپې وختي ډېر جګېږئ، تیاري کوئ، نورو ته نور ودئ، عبادت کوئ، تلاوت لمونځ کوئ، دا ټول ستاسو لپاره رڼا ده، دا ټول ستاسو لپاره خیر ده. په دې کې انشاءالله تاسو ته هېڅ شر نشته. ګر چې په ظاهره کې تاسو ته لکه دا مار په ظاهره کې تاسو ته خطرناک ښکاري، هر انسان ته خطرناک ښکاري. موسی علیه السلام ته سمسا نه یې اشتهار مار جوړېده، به بېرته سلاسي اچوه، بېرته امسا کېده. دغسې دا ستاسو ده عبادت او تلاوت او دا زحمت او دا تکلیف چې تاسو وباسئ، دا ټول زنانه وباسئ. نو تاسو دا خوب ځکه کتلی ده چې کیدای شي داسې مایوسي م زړه کې راځي چې دا څنګه موږ وختي جګېږو او دومره عبادت دومره تلاوت او دا وخت نه پیدا کېږي یا لږ کوو او بیا د نورو لپاره کار کوئ یا یو ډوډۍ تیاري کوئ، د پیشنمۍ لپاره پخلی کوئ. نو په دغه باندې ستاسو تشویشونو په رابطه باندې دا خوب کتل شوی دی. ستاسو همدغه تشویشونه کوئ، سوچونه کوئ، نو الله تعالی دا خوب کې تاسو ته ښودلی. تاسو تشویش مه کوئ، دا ستاسو لپاره خیر ده. انشاءالله ثوابونه یې ټول رڼاګانې دي. الله تعالی دې دا خوب تاسو لپاره ښه کړي او داسې خدمتونه هم ستاسو د ټولو زنانو قبول کړي چې هغوی ډېر وختي جګېږي او ډېر زحمت وباسي په دې روژه کې او د ورځې هم د ماشومانو په سبب باندې خوب هم نشي کولی، آرام هم نشي کولی. نو دا ډېر ښه خوب شو. الله دې تاسو ته ښه کړي. نو بل خوب دا وږمۍ وي، وایي کله توره شي او کله رڼا شي او بیا د قرآن کریم آیتونه پکې یو دانه داسې راوځي، هر یو آیت زه وایم او ترې اوچتېږي او دا ډېر ښه خوب ده. وږمۍ چې دا سپینېږي، دا رڼا کېږي، تورېږي، دا د ژوند دا ښه حالتونه او د سختیانې د ژوند مشکلات دي. نو دغه باندې تعبیر کېږي چې کله اساني وختونه وي، کله ښه حالت وي، کله سختي وي په انسان باندې او داسې آیتونه ترې اوچتېږي. نو معنا د علم اوچتېدل، معنا کوشش وکړئ څومره کولی شي عمل، نیک عمل، آخر زمانه ده چې بیا به داسې وخت راځي چې بیا عمل هم سخت شي خلکو ته. د یو شاګرد مې دا هغه چې د هګۍ په خوب کې لیدلی ماتوي، پخوي، دا په ذریه په نسل باندې نیک اولاد باندې تعبیر کېږي. که اولاد لري که اولاد نه لري نو الله تعالی ورته کیدای شي د ده په اولاده کې دی تقوا کوي، علم کوي، نو دا اولاده ته انشاءالله خیر پېښېږي او په اولاد کې ډېر نیکان پیدا کېږي. د شپې وه او زه د بام په سر ولاړه وم، ګورم کورونو کې ښځې لګیا دي، څوک یو شی کوي، څوک بل شی. او بیا یو کور کې وایي انګور مې وکوت او هغه پاخه شوي نه وي. نو د انګور تعبیر هم شته په یوټیوب چینل کې مې د ویډیوګانو کې. بام تعبیر هم شته. دا په مشهورتیا باندې تعبیر کېږي چې یو کار کې ته مشهور کېږي، لکه یو ښه کار کې یو ځان دې که په پرده کتلي وي په بام کې او یا د شپې تا کتلي دي نو نور شپه وه او دا ښه خوب ده. معنا داسې ته په پرده کې به یې او که تا نه یو شی مشهور کېږي، یو قصه، یو ښه کار، نو په دې باندې بیا خفه کېږه مه. او د انګور دې څخه هم لیدلې، معنا داسې یو نعمت ته، یو شي ته چې ته به تمه یې، دغه وخت لا پاتې ده، انشاءالله درته رسېږي. که څه روزي وي، پیسې وي، مال وي، هغه ته په تمه یې درته رسېږي انشاءالله. نو دا خوبونه دې ټول ښه خوب دي. الله دې ته ښه کړي. بل خوب ده، وایي د غره په لمنه کې ځمکه وشکوو او بل کس هم راسره یي او بیا وایي خزانه وړه پیدا کړو، څه شیان پکې دي، او بیا کور ته راوړو، بیا لاړ شو، بیا 3 دانې نور هم پیدا کړو. نو دا په مال باندې تعبیر کېږي چې اساني باندې مال درته راځي، انشاءالله کاروبار دې جوړېږي او د میراث مال کې دې درته ورسېږي ښه زیات او ډېر ښه خوب ده. او دا بل کس سره څه کار کوي، معنا داسې یو کار، یو خیر چې په اتفاق او اتحاد په کورنۍ په خوښه وشي، انشاءالله دې کې برکت پیدا کېږي. یعنې په د خزانه او په دې شیانو کې که څوک لانجه وکړي، بل څوک پرې نه دي، نو هغه دواړو نه کېدای شي پاتې شي، دښمني جوړ شي. نو چې کله په اتفاق سره دا کار کوي
د کورنۍ مسایل که میراث مسلې که د ځمکې تقسیم وي دا مسایل په ارامي سره وشي انشاءالله په هغه کې بیا ډېر برکت راځي خیر راځي لکه دا خزانه چې ته په اسانه باندې د ځمکې نه پیدا کوې څه هېڅ زحمت تکلیف پکې نه وي دا په خوب کې خزانه لیدل دا تعبیر شته چینل کې د خزانې لیدل دا د ځمکې لاندې شیان پیدا کېږي د دې تعبیر شی ده نو دا تعبیر شته ویډیو شته دا وګوره چې نور معلومات زیات شي بل خوب دا لارې کې وایي روان یم یو زنانه وایي چې یو کور وي بند وي ماشوم دننه یې ما ته اواز کړي دا کور خلاص کړه دا دروازه خلاص کړه زه ورته وایم چې ستا لخوا بنده هغه وایي نه ستا لخوا بنده وایي بیا زه چې دروازه خلاصوم په دغه په لاس 3 دانې انځر وي او د ماشوم په لاس کې او بیا وایي ورته وایم چې دا غټ انځر دې ما ته راکړه وایي بیا دا 3 وړه ما ته راکړي دا 3 وړه ته واخله او دا زنانه وایي چې ما ماشوم و پښې ته او هغه مې سخت جنین کړی ده یعنې ماشوم مې غورځولی ده د خاوند په خوښه هغه راضي نه وه نو وایي بیا مې دا خوب لیدلی خلک ما ته وایي چې همدغه ستا ماشوم ته خپل ماشوم په خوب کې کتلی چې هغه دې بند کړی و هغه دې خلاص کړی ده داسې تعبیر کوي ورته نو دا په دې باندې تعبیر کېږي د خلکو دا خبرې چې دي دا صحیح ده رښتیا ده یعنې ته یو ګناه کړی ده او دغه ګناه تا کړې ده دغه ملامتي ومنه توبه وباسه الله ته رجوع وکړه الله نه خیر وغواړه دغه تشویشونه دي دا سوچونه د ټول دې سره رفع کېږي د انځر څه تا ته درکوي د ماشوم دا 3 واړه دا تا لپاره یو شفا تعبیر کېږي چې انشاءالله که ته دا خپل ګناه ومنې الله نه معافي وغواړې بخشش وغواړې استغفار ووایې او دا ملامتي ومنې او خلکو سره بحث ونه کړې دلیلونه ونه وایې نو انشاءالله چې تا تشویشونه به رفع کېږي او قناعت خلکو هم حاصلېږي خلکو ته خبره معلومیږي چې ستا ملامتي پکې نشته او ته هم پوهېږي چې ستا ملامتي نشته خو یو داسې ګناه کار شوی ده نو الله تعالی دې موږ ټولو ته معافي وکړي نو دې خوب کې همدغه تعبیر ده چې ته باید دغه شی چې په تا باندې د حالت څه بند غوندې ده دا ماشوم درته وایي دا خلاص کړه معنا ده دا ومنه د خپل ګناه او د خپل ملامتي ومنه توبه او استغفار وکړه انشاءالله دا په دې کې که تا رښتیا دا کار د تا قصدن نه یې کړی د بل خاوند د په غوښتنه او هغه په خوښه او دغه په زور باندې دا کار شوی نو بیا په دې کې ته ملامت نه یې هغه بیا ملامت ده هغه ګناهګاره شوی ده نو ته استغفار بیا هم هغه ته هم بخشش وغواړه الله نه ځان ته هم بخشش وغواړه او که دا مسله تر اوسه تاسو ته معلوم نه و نو دې نه وروسته احتیاط وکړئ دا صرف دا ګناه دې ومنه او ملامتي ومنه او خلکو سره بحث مه کوه انشاءالله دې کې تشویشونه دې رفع کېږي والله تعالی اعلم و یو کس مړ ده وایي په خوب کې مې کتلي قرض مې ورکړی او بیا قرض ترې غواړم او په داسې حال کې چې وایي قرض مې ما ته سپارلي خو زه بیا هم ورته وایم چې زما قرض راکړه او ما سره هغه پیسې وي چې کوم پیسې ما ده ته ورکړې وي هغه وایي راسره یي خو بیا هم د ده نه زه غواړم چې قرض ما راکړه په دې باندې تعبیر کېږي چې ته یو وسواسي تشویشي ډېر تشویشونه کوې د معاملاتو کې په هر شي دغه کوې چې یو چا ګیلې ډېرې کوې د یو چا باندې حق دې پاتې نه وي یو چا نه ګیله په ځای نه وي یو ګیله دې یو ځل کړي بیا ورته ګیله کوې نو دغه مسایلو پسې دومره مه ګرځه ګیلې ډېرې مه کوه د چا نه خلکو سره ګزاره وکړه وخت ورکړه خصوصا د روژې میاشت کې بیا ډېر دوام ووهه او ډېر کوشش وکړه چې هغه کوم مسایل یاد نه کړي چې په هغه باندې لانجه او خفګان راځي والله تعالی اعلم بل خوب دا وایي خوب کې فرضي روژه یم او یو ګیلاس اوبه وایي وڅښم او بیا وروسته مې په یاد شي چې زه خو روژه وم نو دا تعبیر نه لري دا خوب ځکه په روژه کې دا خوب تا کتلی ده او همدا تشویشونه باندې رفع کېږي چې ته فکر کوې چې تا نه روژه دې ماته نه شي او ته روژه ونه خورې او فکر دې ونیسې نو کله کله فکر کوي چې کېدای شي ما نه دا شی خوړل سوي فکر به دې نه وي نو دغه ستا تشویشونه دي دا خوب تعبیر نه لري د خیر شر نشته او که څوک روژه په ناغلطۍ روژه ماته کړي روژه مه خوري نو په دې باندې ګناهګار یې کېږو نه نو دا خوب دی تشویشي خوب ده څه خاص تعبیر پکې نشته والله تعالی اعلم بل خوب ده وایي 2 غټې سپوږمۍ نږدې سره ګورم په قبلې طرف ته 2 غټې سپوږمۍ وي او زه ورته وګورم او دعا کوم د الله نه خیر غواړم نو دا فرصتونه دي ستا 2 سپوږمۍ یو سپوږمۍ میاشت په حساب 9 سپوږمۍ به تېري 2 میاشت معنا فرصتونه وختونه ښه حالتونه مال دنیا څخه انشاءالله تا ته الله تعالی میسر کړی ده او ته ښه ګمان لرې په الله باندې الله نه هم خیر غواړې دعاګانې دې قبلېږي او په زامنو باندې هم تعبیر کېږي 2 3 4 5 سپوږمۍ چې کله عادي حالت کې وکتل شي په زامنو باندې هم تعبیرېدلی شي چې هغو کې انشاءالله خیر د هغوی رسېږي خپل وختونو ته او خپل ګټې ته د ګټه راوړي کور ته او کار جوړېږي انشاءالله او ستا لاس پیس پکېږي یو بل خوب ده وایي ما یو خوب لیدلی یو قرضدار مې ده وایي سعودي کې ده او ډېر ځورولی یم هر وخت واده کوي او ما ته قرض نه راکوي وایي بېګا مې خوب لیده چې مور یې مړه وي او زه ورته انتظار یم ما سره موټر وي جنازه ورسره ویسم قبر ته ډېر زیات کسانو پکې شرکت کړي وي او ما نه پکې سپلۍ ورکې شي هلته یو دوکان هلته ډېرې زیاتې سپلۍ وي خو ما پکې
خوښې نه شي. نو څپلۍ ستا ورک شوې ده په دې جنازه کې. تعبیر د خوب دا ده چې ته که غواړې چې د ملګري نه دې دا قرض دې وصول کړي او هغه ته وخت ورکړه، یو څه وخت نرمي ورسره وکړه، ډېر زنګ ورته مه وهه، مې ځوروه. داسې ته په خوب کې ګورې چې دا څپلۍ ستا ورک شوې ده په دې په جنازه کې. نو معنا داسې د دې په سبب باندې، د دې قرض په سبب باندې، د سره په ډېر رابطې په سبب باندې تا خپل ټول د روژې میاشت ځان باندې خراب کړی ده. څپلۍ شا ورک شي خو بیخي سرګردانې بیخي خوځېدی نه شي د ځای نه. نو تا هم په دې روژې میاشت کې دا شی را کلک رانیولی ده او زنګون ورته وهې، روزګار یې کار کم ده، نو هغه سره هغه دې په تنګ کړی ده. نو دا مه کوه، هغه باندې کیدای شي یو سخت حالت وي لکه د مور وفات. نو سره ګزاره وکړه، خپل ځان په لانجه کې مه اچوه، خپل ځان مه مصروفوه په دې رمضان کې، عبادت طرف ته دې توجه وکړه، الله نه خیر وغواړه، د دعاګانو میاشت ده او د عبادتونو میاشت ده. دا مشکل به دې الله حل کوي. زړه م څه ده د الله په لاس کې ده ستا. نو کیدای شي څه که تا زړه کې رحم راشي نو الله تعالی هغه زړه درته نرم کړي او یو مشکل یو په طریقه باندې دا ستا دا مال ته بېرته تا ته وګرځوي. یو ادګري سره کښېنه مشوره وکړه په ارامه باندې په دې روژه کې ورسره کار مه لره. په دې باندې تعبیر کېږي د څپلۍ ورکېدل په خوب کې دې باندې تعبیر کېږي چې یو غټ فرصت، یو مهم شی ته له لاسه ورکوې، ته له لاسه ورکوې او نور دغه بدیل هم نشته، لکه دا نور 11 میاشتې دا نور روژې خو نشته که نه، دا اوس روژه ده. نو په دې کې کوشش مه کوه چې ته په دې کې ځان مصروف کړې. تا به کېدای شي ډېر زیات کارونه به پرېښي د روژې لپاره، خو په دغه شي کې ته اخته یې اوس یوازې ځان سره ناست دا سوچونه کوې او دا قرض یې غواړې او هغه دې په تنګ کړی، ځان دې د عبادتو د هر څه نه خراب کړی، تراویح لمونځ عبادت هر څه باندې هېڅ شي باندې ته نه پوهېږې. نو ښه دا ده چې ورته لږ وخت ورکړې، صبر وکړې، انشاءالله څه مشکل د غم حل سي او ستا دا روژه هم په خیر تېر سي. نو بیا الله تعالی مهربان دی چې دا مشکل دې حل شي. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي تاسو د خپل خوبونو تعبیر واورئ، مطمئن شئ. کله مطمئن شوئ بیا ماته په کمنټ کې اطمینان راکړئ. الله دې وکړي چې تاسو مطمئن شوي یاستئ او تاسو ته یو خیر خبره مې کړې وي نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ روژه ماتي وخت کې. او الله نه خیر غواړم تاسو ته او چېرته هر چېرته چې یاست په الله م سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.